سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو ډېر خوشحاله یم زه بیا تاسو ته په نوې او خوندورو ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو په آنلاین ډول یو وظیفه پیدا کړو او په هغې وظیفه کې موږ څنګه نوم لیکنه کولی شو. کله چې موږ په آنلاین ډول یو وظیفه پیدا کړو هغه په کوم معیارونو موږ هغه ته اپلای کولی شو. هغه ټول معیارونه درته ښیم، سټپ سټپ یې هر یو درته تشریح کوم. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. بالکل په ثبوت سره تاسو ته په انټرنیټ کې یو وظیفه درته را پیدا کوم. هغه وظیفې کې تشریحات در کوم چې دا وظیفې ته کوم معیارونو ته ضرورت ده، څه ډول سی وي ته ضرورت ده او دې ته موږ څه رقم اپلای کولی شو او دې وظیفې ته کوم کسان اپلای کولی شي. نو که چیرې غواړئ تاسې هم په آنلاین ډول یو وظیفه پیدا کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډېره مهمه ده. په دې کې ستاسو ته مکمل معلومات در کوم. نو که چیرې ویډیو درته ګټوره تمامه شوله او ویډیو کې مو څه شی زده کړل نو زموږ چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې پر ویډیو ملګرو راځو دې لپاره چې تاسو په آنلاین ډول یو وظیفه پیدا کړئ. دې ته مختلف سایټونه موجود دي. هغې څخه وظیفه ډاټ کام ده، جاب ډاټ AF ده او دې ته څنګه اکبر جاب ډاټ کام ده. نو دا تاسو وګورئ ملګرو په دا څنګه ده. دا درې سایټونه ما تاسو ته نومونه واخیستل، خو دې ته ورته نور ډېر زیات سایټونه موجود دي. خو دې کې اعتباري دي ملګرو. د وظیفه ډاټ کام چې دا ټول خپل شخصي اعلاناتو لپاره کوي. دې ارټیکل ټول چې دی خپله شخصي ځان ته لیکي او یوازې خپل هغه د اعلاناتو لپاره خلک را جلبوي او پیسې ورځنې اخلي. خو په دې کې چې دوه دانې ډېر معتبر دي، یو هم جاب ډاټ AF ده، بل هم اکبر جاب ده. صحیح ده ملګرو. له دغو دوو کې بیا جاب ډاټ AF کې او دغې ته څنګه اکبر جاب کې څنګه ده، دې کې زیات معتبر ده او زیات فوکس ورباندې کوم. تاسو ته هم زه دا وړاندیز کوم تاسو چې کار کوئ وظیفه لټوئ په اکبر جاب کې ولټوئ، ځکه دا ډېر خلک یوز کوي او په دې کې څنګه ده ملګرو وظیفې پیدا کوي او دې ته نوم لیکنه کوي. نو که چېرې تاسو هم ملګرو وظیفه پیدا کوئ او وظیفې په لټه کې وئ نو اکبر جاب ته ورسئ، همغه کې وظیفه پیدا کړئ. د نورو سایټو کې مه ګرځئ، زیاتره د دې ارټیکل فیک وي او دوی یوازې د اعلاناتو لپاره دې ارټیکل لیکي، خلک را جلبوي تر څو د هغې اعلانات وګوري او دوی ته پیسې رسي. خیر دې خبرونه تېرېږو، ویډیو نه اوږدوو. اوس ورځو ملګرو اکبر جاب ته. په هغې کې وظیفه پیدا کوو د خپلې وړتیا په ذریعه چې موږ کومه وړتیا لرو همغه وړتیا ته ګورو، یو وظیفه پیدا کوو او هغې ته خپله CV لیکو او همغه ټول تاسو ته مکملات تشریح کوم. خو نو دې لپاره ملګرو چې تاسو په آنلاین ډول یو وظیفه پیدا کړئ، تاسو ته ملګري ښیم اکبر جاب ته تاسو څنګه دی راسي. اکبر جاب لینک تاسو ته موږ ګورو د ویډیو ډسکرپشن کې هم در کوم او زما ټلګرام چینل کې هم تاسو کولی شئ د اکبر جاب ORG چې کومه لینک ده هغه تاسو ترلاسه کړئ او د ویب سایټ ته ورننوځئ. کله هم ملګرو تاسو دا کوم لینک چې ما تاسو درکړی ده د ویډیو ډسکرپشن کې هغې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته ملګرو داسې یو صفحه راخلاصېږي. یعنې دوی هغه پیج راخلاصېږي کوم کې چې وظیفې دي. دې زیات پیجونه لري خو د کوم لینک باندې تاسو راسئ تاسو کولی شئ هغه ځای کې د کوم وظیفې لیستونه دي هغه تاسو ډایرکټ راوړي. نو کله هم ملګرو تاسو دلته راغلل تاسو داسې یو صفحه راځي. لومړی په ټایټل کې موږ کولی شو سرچ وکړو د وظیفې هغه عنوان سرچ کړو. ارګنایزیشن کې موږ کولی شو چک کړو چې مثال په توګه د کمپنۍ نوم څنګه ده پیدا کړو، سرچ ورباندې ووهو هغه وظیفه موږ ته راځي. لاندې راځو ملګرو فلټر جاب کې موږ کولی شو بای لوکیشن د لوکیشن لارې یعنې مثلا بادغیس د بغلان د بلخ د بامیان ده په دې کوم ولایتو کې وظیفې د هغه لیستونه موږ ته راخلي. او دوهم قدم کې ملګرو مثلا دلته ورته انتخابومه کونړ د لوګر صحیح ده ملګرو، لوګر مې ورته انتخاب کړو. اوس په لوګر کې چې څومره وظیفې ملګرو اوس یې هغه ټول څنګه ده موږ ته په لاندې ځای کې دلته څنګه کوي راخلي. صحیح ده ملګرو. او بیا لاندې ځای کې موږ ته یو بل آپشن راکوي بای کټګوري. د کله د کټګوري باندې سر کلیک وکړو ملګرو موږ ته هغه کټګورانې راښیي، مختلفې کټګورانې راخلي په هغې کې چې زمونږ کومه کټګوري کې وړتیا وي هماغه کټګوري ورته انتخابوو، یعنې هماغه برخه ورته انتخابوو، په هغې برخه کې موږ ته یو وظیفه راخلي. اوس لاندې راځو ملګرو په دغه ځای ټایټل ده او دلته ارګنایزیشن نیم ده ملګرو او په دلته کې لوکیشن ده او دلته کلوز ډیټ ده. یعنې په دغه لومړنۍ برخه کې ملګرو موږ ته څنګه کې ټایټل یې راښیي یعنې د وظیفې عنوان څه شی ده، بیا د ارګنایزیشن ده یعنې د کمپنۍ نوم څه شی ده. صحیح ده ملګرو. بیا دلته یو بل آپشن راکوي لوکیشن یعنې دغه وظیفه د کوم ولایت لپاره ده. نو دلته یې لوګر لیکل د لوګر ولایت لپاره ده او کلوز ډیټ یعنې تاسو تر څو وخته پورې کولی شئ دې ته ثبت نام وکړئ. د دې کلوز ډیټ ملګرو فکر کومه 2015 د شپږمې میاشتې 15 تاریخه پورې دا څنګه ده موږ کولی شو دې ته ثبت نام وکړو. خو اوس دې ته راځم ملګرو
یو داسې وظیفه ورته انتخابوم چې هغې کې مثلا د هغې په مطابق زه وکولی شم چې هغه مانه څه شی غواړي هغه زه دې ته ورسوم تر څو په هغه وظیفه کې زه څنګه سمه شارټ لیسټم. نو لاندې راځو ملګرو دلته یو وظیفه پیدا کوو. مثلا د اول دا د درانده صفحه فیسبوک فعالیت فیسبوک ده، ډي ایم آنلاین شاپینګ ده او انګلیش ده، لوګر انګلیش لانګویج سنټر. ښه ملګرو صحیح ده. په دغه باندې یو کلیک زه کومه ملګرو دا څنګه ده د 2015 شپږم میاشت 10 تاریخ پورې ده او ولایت څنګه ده لوګر ده. دا د انګلیش باره کې څنګه ده فکر کوم استاد غواړي. په دې باندې داسې یو کلیک اخلو. کله هم ملګرو چې په دې باندې کلیک واخیستو موږ ته داسې یو صفحه راځي. دلته ملګرو موږ ته څه شي کوي، اول څه ده موږ ته د لوکیشن اخلي، یعنې دا وظیفه د کوم ځای لپاره، دا وظیفه د لوګر لپاره ده. نیشنلټي راته ښیي، نیشنل کولی شي یوازې افغانان دې ته ثبت نام وکړي. او کټګوري څنګه ده ملګرو ایجوکیشن ده یعنې تعلیمي ده. او د هغې څنګه ده ملګرو فول ټایم څنګه ده ملګرو دا وظیفه څنګه فول ټایم ده. او سیلري ملګرو هغه معاش څنګه ده 10,000 افغانۍ ده. ویکنسي نمبر د ملګرو دا ډېر مهم ده، دا باید تاسو خامخا ځان سره یادښت کوئ. ویکنسي نمبر ملګرو وروسته درته ښیم چې دا کوم ځای کې موږ ته درخوري. کله موږ چې یو کمپنۍ ته بښنه غواړم چې دغه وظیفې ته موږ کله اپلای کوو وروسته نو دا ویکنسي نمبر موږ څخه غواړي. نو دا ویکنسي نمبر به تاسو خامخا چې کوم وظیفې ته ثبت نام کوئ دا باید تاسو په یاد وي. بیا لاندې راځو ملګرو موږ ته سیټي راښیي چې دا په لوګر کې کوم ځای کې ده. په پل عالم کې څنګه ده ملګرو دا پل عالم کې دا وظیفه ده. ارګنایزیشن یعنې د کمپنۍ نوم څه ده دا ده لوګر انګلیش لانګویج سنټر ده. لاندې راځو ملګرو ایئر ایکسپیرینس غواړي. صحیح ده. دلته موږ ته وایي یعنې دا ایئر آف ایکسپیرینس یعنې چې کوم کسان کولی شي دې ته ثبت نام وکړي دا باید وایي 15 کاله څنګه ده ملګرو کاري تجربه ولري. بیا کولی شي دې کمپنۍ ته ثبت نام وکړي یا هم دې وظیفې ته اپلای وکړي، یعنې 15 کاله موږ څخه تجربه کاري غواړي. لاندې راځو ملګرو دا نور شی مهم نه دلته کولی شي وایي جندر ده هم میل ده هم فیمیل ده. کولی شي هم نارینه ورته ثبت نام وکړي او هم ملګرو کولی شي ښځینه ورته ثبت نام وکړي. او ایجوکیشن یعنې هغه درسي هغې چې د BNA انګلیش باید وي او ته څنګه باید یا ماسټري هم ډیګري څنګه ده ولري. لاندې بل آپشن موږ ته راکړی دی ملګرو انکلوز ډیټ ده، یعنې دغه وظیفه څه وخت پورې موږ کولی شو دې ته ثبت نام وکړو. 2015 کال د شپږم میاشتې تر 10 تاریخ په کولی شو دې ته موږ ثبت نام وکړو. بیا لاندې ملګرو موږ ته یو بل آپشن راکړی ده اباوټ لوګر انګلیش لانګویج سنټر، یعنې دغې کمپنۍ په اړه څنګه ټول معلومات دا باید څنګه کوم ملګرو موږ تاسو خامخا مطالعه کوو. دا مطالعه کول موږ ته ګټه لري چېرې موږ په دې کې څنګه شو ملګرو هغه وکړو ثبت نام وکړو موږ ته په شارټ لیست شو. بیا انټرویو کې ځینې نور برخه کې دا معلومات موږ ته په درخوري. دا خامخا سره څنګه مطالعه کوي. بیا لاندې راځو ملګرو بل بخش موږ ته راکوي د جاب ډسکرپشن، یعنې د دغې وظیفې تشریحات یعنې څه شی ضرورت یې هغه ټول څنګه ملګرو موږ ته دلته پکې راکوي. په دغه جاب ډسکرپشن کې یعنې د دغې وظیفې تشریحات موجود شوي دي. کله هم تاسې مثلا په دې وظیفې د شارټ لیست وي تاسو څخه همدغه کارونه غواړئ تاسې باید دغه کارونه څنګه کې ملګرو وکړئ. نو کوم سکیلز تاسو نه غواړئ کوم شی چې غواړئ تاسو باید څنګه په دغه سره وکړئ. نو څنګه یعنې دا سکیل باید تاسو سره موجود وي بیا تاسو وکړئ دغې وظیفې ته ثبت نام کولی شي. جاب ریکوایرمنټ د ملګرو یعنې ملګرو دا جاب ریکوایرمنټ چې دا ملګرو دا په دې شان موږ ته راښیي کله چې موږ دغه شیان ویلي وي بیا موږ کولی شو ملګرو مثلا په دغې وظیفې ته شارټ لیست شو. مثلا بیچلر ډیګري ان انګلیش ایجوکیشن، یعنې موږ باید بیچلر ډیګري څنګه ده په انګلیش کې ولرو او دې ته نور انګلیش اف ټیچینګ انګلیش as second language. صحیح ده ملګرو دا باید څنګه موږ وي او مینیمم څنګه ده اندازه څنګه 15 کاله باید موږ دا کاري تجربه ولرو. نو دغه شیان چې دی موږ څخه غواړي یعنې دغه شیان باید موږ څخه وي. کمیونیکیشن سکیل باید موږ ولرو، ټیکنالوژي سره باید بلدتیا ولرو او دې ته ورته نور یو څه شیان موږ څخه غوښتلي چې دا باید موږ څنګه د ځان سره ولرو بیا موږ کولی شو دې ته ثبت نام وکړو. او چېرې دا ټول شرایط مثلا دا پوره چې ما تاسو ته ذکر کړه جاب ریکوایرمنټ دا دې ته څنګه جاب ډسکرپشن تاسو مطالعه کوو او دې ته دا نور ورته شیان مطالعه کوو تاسو پوه شئ چې والا دا ټول شیان ما سره شته دي او دې ته زه وړتیا لرم. نو بیا به لاندې راشو ملګرو دلته موږ ته یو بل بخش راکوي ملګرو سبمیشن ګایډلاین کې موږ ته دا شی راښوي یعنې که چې دا
ټول پورته کوم ذکر شوي موارد چې تاسو ته ایښودل د ټول باندې تاسو باوري او دا تاسو کې وي، دا سکیل تاسو کې وي، یعنې 15 کلن تجربه ولري، دې ته ورته نور کوم شیان چې ذکر کړي هغه ټول مونږ ولرو، بیا تاسو څنګه نه ملګرو دلته تاسو ته وایي کله چې تاسو د هر شی ولرئ تاسو باید شي وکړئ. کله چې موږ ته مثلا دغه ایمیل ته به تاسو څنګه کوئ شیان لیږئ، د کومه سی وي چې تاسو د یا کوم ریزیوم چې تاسو جوړ کړی دا بیا څنګه کوئ ملګرو د دغه ایمیل ته ولېږئ، او هغې ته څنګه سبجیکټ کې به تاسو ملګرو څنګه خپل ایمیل ادرس څنګه کوئ اډ کوئ، او د هغې تر څنګ به تاسو ویکنسي نمبر، یعنې ما تاسو تر اوسه پورته ویلي چې کوم ویکنسي نمبر چې دلته موږ ته راکړی دی ملګري، دغه ویکنسي نمبر هم باید څنګه ده موږ په سی وي کې څنګه ده اډ کړو او هغې ته ولېږو. هغې نه وروسته ملګرو بغیر د هغې نه په سبجیکټ برخه کې کله موږ چاته ایمیل کوو ملګرو هغه څنګه ده دغه ویکنسي نمبر باید موږ هغوی ته ولېږو. د ویکنسي نمبر ته څنګه باید اول خپل فل نیم ولیکو، بیا هغې نه وروسته باید خپل ویکنسي نمبر ولیکو او بیا خپل سی وي هغوی ته څنګه کو ولېږو. وروسته راځه ملګرو سبمیشن ایمیل ده، یعنې موږ کولی شو دغه ایمیل ته څنګه ده خپله سی وي ولېږو. نو دا څنګه لیږل کېږي ملګرو، نو په دغه سبمیشن ایمیل باندې مثلا موږ کلیک کوو، دلته دې نه راکافي کوو، کله چې په کافي باندې کلیک وکړو، کله چې کافي باندې ملګرو کلیک وکړو دلته موږ څو اپشن راکوي ښه، یو خو ملګرو موږ ته ایمیل په نوم اپشن راکوي، بل د کافي په نوم اپشن راکوي، بل د شیر په نوم اپشن راکوي. تاسو کول د جنرال ډایرکټ کافي کوي، کله مو کافي کوو ملګرو بیا کولی شئ ایمیل باکس یا جیمیل باکس ته لاړ شئ او دا څنګه کوي پکې هغه کې خو اسانه کوي. کله مو چې دا ټول ټینګ ونیو دلته تاسو ته اپشن راځي، دلته په ایمیل باندې کلیک وکړئ، نو کله هم ایمیل باندې کلیک وکړو تاسو ډایرکټ خپل د ایمیل صفحې ته ولي. نو کله چې راغله ملګرو دلته اول دوه بخشه دی، یو فرام ده بل ټو ده، یعنې زما له خوا نه کوم چاته سوی ده دا زما ایمیل ده، یعنی دا ایمیل مې ده د چاته زه کومه د ایمیل د لوګر سنټر @ gmail.com د زه یو ایمیل کومه. نو په دې سبجیکټ کې مونږ اول خپل فل نیم لیکو، مثلا زه خپل نوم لیکم سردار ولي، صحیح ده، هلته لیکم آریان، او دلته ملګرو موږ ته ویلي تاسو باید خپل ویکنسي نمبر هم دلته څنګه کوئ ولیکئ. ویکنسي نمبر چې ملګرو موږ چېرته وو هغه څنګه کو راخلو. اوس ورځو ویکنسي نمبر ته ملګرو دغه ځای کې څنګه ده موږ ته خپل ویکنسي نمبر لیکلی دا څنګه کو د جې نه راکاپي کوو او دلته پکې پیسټ کوو. باید ملګرو موږ څنګه کو دقت وکړو چې په کوم ځای کې غلط نه شو. د ایمیل هم صحیح ده، ویکنسي نمبر هم څنګه ده ملګرو زمونږ صحیح ده. دلته یو بله مهم خبره ده ملګرو، دلته باید موږ څخه بعضې تشریحات غواړي، تاسې ولې غواړئ دې کمپنۍ ته څنګه کوئ نوملیکنه وکړئ او ځان ورته کاندید کړئ. دې کمپنۍ کې باید تاسو څه شی لیدلي چې دې ته ثبت نام کوئ، نو دا تاسو باید ټول څنګه کوئ دلته ورته ولیکئ. یقینا وروسته ملګرو تاسو باید یو پروفیشنل موډ سی وي څنګه تاسو ولرئ، یعنې داسې مه کوئ کله تاسو کوم سی وي یا کوم ریزیوم یا هرې وظیفې ته هماغه سی وي یا هغه ریزیوم لیږئ. چې هر وظیفې تاسو ثبت نام کوو هغه خپل شرایط لري، هماغه شرایطو مطابق تاسو څنګه کوئ یو سی وي جوړوئ او هغې ته یې لیږئ. دلته یوه سی وي درته ښکاره کوم ملګرو ستاسو د لا پوهې لپاره چې دومره چندانې ښه سی وي خو هم نه ده، خو خیر هم ما تاسو د زړه کې په خاطر دغه یو سی وي جوړه کړې ده. نو که چېرې تاسو غواړئ یو پروفیشنل سی وي ولرئ ملګرو ما ته کومنټ وکړئ، انشاءالله په هغې راتلونکي ویډیو به تاسو ته د یو پروفیشنل سی وي درته جوړول در وښیم. نو دا د سی وي د ملګرو که څه هم دا سی وي د همدې وظیفې لپاره مناسب نه ده، ځکه دا ما یو بل څه لپاره جوړه کړې وه، دې کې ما خپل سکیل جوړ کړی، پروجیکټ ډیټیل مې کړی، ایجوکیشن مې کړی، د ایکسپیرینس مې کړی ده، او دا خپله پرسنل انفارمیشن مې ورکړي، لنګویج مې ورکړي چې کوم ژبه زه خبرې کولی شم او نور کوم سکیلونه ځان سره لرم دا ټول ما څنګه دي په دې کې ورکړي او دا مې په یو 2 وره کې PDF کې ځای پر ځای کړي دي. نو که چېرې تاسو ملګرو دې وظیفې ته ثبت نام کړئ تاسو باید یو پروفیشنل موډ سی وي ولرئ، یعنې دا سی وي ولرئ چې دغه وظیفې کې چې کوم شیان تاسو نه غوښتلي هغه باید ټول تاسو سره موجود وي. خو خیر که چېرې تاسو بیا هم غواړئ چې یو پروفیشنل موډ یو خوندوره سی وي ولرئ نو کومنټ وکړئ، د راتلونکي ویډیو د هغې باره کې درته جوړوم. نو دې خبرو نه تېرېږم، که چېرې تاسو خپله سی وي تیاره کړو نو بیا ملګرو بل دغه ځای باندې یو کلیک اخلو، په دې ځای باندې چې کله کلیک واخیسته دلته لیکلي اټاچ فایل ملګرو صحیح ده، په دغه ځای باندې یو کلیک ورته اخلو، اټاچ فایل کوو کلیک کوو، دلته خپله سی وي ورته هغه کوو. دغه ځای کې ما سردار ولي ریزیوم په نوم یو سی وي ده ملګرو یا هم ریزیوم ده، په دې باندې کلیک کوم، دا څنګه ملګرو دلته پکې راغله، یعنې دا څنګه ده د سی وي اوس موږ دلته یې ورلیږو. د دې لیږلو لپاره ملګرو موږ راځو دلته دغه د سینډ آپشن چې دلته تاسو ګورئ په دغه باندې داسې یو کلیک کوو او داسې هغه څه ده ایمیل څه ده موږ څنګه ده دوی ته ورغئ.
نو په همدغه طریقه تاسې کولی شئ په آنلاین نړۍ کې یوه وظیفه پیدا کړئ او هغې څنګه نه ملګرو په همدې طریقه ثبتنام وکړئ. ما تاسو ته سټپ هر یو تشریح کړو. نو هیله ده چې ویډیو څخه مو یو شی زده کړی وي. ملګرو که چېرې په دې ویډیو کې په کوم ځای کې زه اشتباه شوی یم د هغې زه بښنه غواړم، ځکه زه هم پوره نه یم. کوم ځای کې زه اشتباه شوی یم هغه تاسو راته وښایئ، کومنټ وکړئ، زه به یې هم درڅخه زده کړم. هیله ده چې ویډیو یو څه ګټوره تمامه شوې، تاسو یو شی ورڅخه زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو ته مو په لویه بخښنه کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.